د شمالي کوریا د قانون په اړه 9 بیلابیل معلومات. د شمالي کوریا په اړه د معلوماتو راټولول هم ګران کار دی، ځکه دغه هیواد کې معلوماتو ته لاسرسی په نشته حساب دی. په دې لیکنه کې مو د شمالي کوریا د قانون په اړه 9 داسې ټکي راخستي چې په لوستلو سره به حق حیران شي. دغه هیواد حکومت د انسان اساسي بشري حقوقونه هم اخیستي او په هغوی دیکتاتوري نظام چلوي. د قانون د 9 حیرانونکي ټکي په دې ډول دي. اول، د 3 مشخصو ټلویزیوني چینلونو د لیدلو حق لري. د شمالي کوریا اوسیدونکو ته د حکومت له لوري 3 ټلویزیوني چینلونه په ګوته شوي او له هغې اخوا د بل هر ټلویزیوني چینل لیدل جرم دی. په دغه هیواد کې له دغه 3 ټلویزیونونو پرته بل کوم ټلویزیون ته د کار اجازه هم نشته. د دې 3 ټلویزیونونو ټولې خپرونې د دولت تر څار او کنټرول لاندې دي. دویم، د مجرم 3 نسلونو ته سزا ورکول کیږي. که په شمالي کوریا کې یو کس مجرم وپیژندل شي، د هغه 3 نسلونو نیا او نیکه، مور او پلار او اولادونو ته د مجرم کس سره سمه سزا ورکول کیږي. دوی اکثره ټول بندیان کیږي. د دې تر شا راز دا دی چې مجرم له زندان څخه د تېښتې هڅه ونه کړي. دریم، ښځې او نارینه باید خپل ویښتان د حکومت له حکم سره سم برابر کړي. په شمالي کوریا کې ښځې او نارینه باید خپل ویښتان د حکومت له حکم سره سم جوړ کړي. د حکومت اوسنی مشر په 2014 کال د ویښتانو جوړولو 28 ډولونه واضح کړي چې خلک کولی شي یو ترې وټاکي او هماغسې خپل ویښته جوړ کړي. له دې 28 ډولونو ور اخوا بل ډول د ویښتو جوړول جرم دی. څلورم، د باسکټبال نړیوال اصول نه مني. شمالي کوریا د باسکټبال لوبې لپاره نړیوال اصول نه مني. دوی د لوبې لپاره خپل اصول وضع کړي. د بیلګې په ډول په دغه هیواد کې په 3 وروستیو دقیقو کې یو ګول 8 نمرې لري. پنځم، په پلازمینه کې د اوسېدو لپاره باید له حکومت څخه اجازه واخلي. د شمالي کوریا په پلازمینه پیونګیانګ کې یوازې شتمن خلک اوسېدلی شي. هر څوک دغلته د اوسېدو حق نه لري. دولت ګوري که یو اوسېدونکی د ښار د پرمختګ سره مرسته کولی شي، د اوسېدو اجازه ورکوي، که نه نو اجازه نه ورکوي. شپږم، کورنۍ باید خپلو بچیانو ته په ښوونځي کې خپله میز او څوکۍ واخلي. هغه کورنۍ چې په شمالي کوریا کې خپل بچي ښوونځي ته لیږي باید د تعمیراتي موادو د پیسو ترڅنګ خپل بچي ته خپله میز او چوکۍ هم واخلي. اووم، په کورونو کې د مذهبي کتابونو ساتل منع دي. په تاریخي لحاظ د شمالي کوریا وګړي ډیر عیسویان دي، خو په دې هیواد کې په تیرو څو لسیزو کې حکومت پرلپسې د مذهب ضد کمپاین چلولی. په دې هیواد کې هیڅوک په کور کې مذهبي کتابونه نشي ساتلی. یو وخت یو عیسوي مذهبي ښځې په شمالي کوریا کې انجیل شریف ویشلو، پولیسو ونیوله او په دارې وځړوله. اتم، اپل، سونی او مایکروسافت کمپنۍ خپل تولیدات نشي خرڅولی. شمالي کوریا کې د نړۍ د ټکنالوژۍ مشهوري کمپنۍ اپل، سونی او مایکروسافت هیڅ ډول توکي نشي خرڅولی. د توکو په پیر او پلور سخت بندیز دی. نهم، د لویدیځ په ادبیاتو راواردولو لوستلو سخت بندیز دی. شمالي کوریا ته د ورتلونکو سیلانیانو کتابونه، لیپټاپونه او موبایلونه کتل کیږي او نه پرېږدي چې د لویدیځ کلتور او ادبیاتو په اړه کتاب، فلم، تصویر او یا کوم بل څه دغه هیواد ته داخل شي.